د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت محتسبینو په دې اونۍ کې د میرمنو د حقوقو اړوند 22 بېلابېلې قضیې حل کړي دي چې په دې قضیو کې نه د کورني تاوتریخوالي، 3 د میراث، 4 د اجباري نکاحګانو او پاتې 11 د ولور، نفقې ورکړې او طلاق قضیې شامل دي. محتسبینو په ټولنه کې د قومي او ژبني تعصباتو د مخنیوي او د یووالي روحیه د پیاوړي کولو لپاره د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې لویې دښمنۍ او 15 وړې شخړې حل او پر دوستۍ بدلې کړي دي. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت محتسبینو په ټولنه کې د ناوړو دودونو او ټولنیز فساد د مخنیوي او د شرکي عقایدو او د خرافاتو د له منځه وړلو په موخه د هیواد په کچه نه کوډګر نیولي او د شرعي پریکړې په موخه یې عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلي دي. د غرض محتسبینو په بازارونو کې د سود، احتکار، ترازو کې د کموالي، د تاریخ تیر او بې کیفیته موادو د خرڅلاو د مخنیوي په موخه له سوداګرو او هټیوالو سره 19 اصلاحي ناستې کړي دي. او وروستی خبر دا چې محتسبینو د عامه ذهنیت د سمون له اسلامي نظام سره د همکارۍ او په ټولنه کې د معروفاتو اقامې او منکراتو د مخنیوي په موخه له دیني عالمانو، قومي مخورو، امارتي مسؤلینو او ځوانانو سره سل اصلاحي ناستې کړي دي. مولاي صل وسلم دائما أبدا.